مختار حیرانه صاحب شاه صابر سے وایي چې زما سترګې خوبولې انتظار شوګیر خوړلې که بېدمه بې مزې دي یو د اوښکې خوبکې دي دا مې تا پورې نیولي دا به تا پورې ساتمه دا به تا ته څڅومه او دغه په خیر راغلې ستړې مشې په خیر راغلې ستړې مشې څنګه راغلې په خیر راغلې په موده په زمانه پس چا در یاد کړم که در یاد شوم که د یاد وي ستا خو هېر ته خو ورک وې په دنیا کې د دنیا په رنګینو کې په رنګینو ورځو شپو کې ناوزګار وې څنګه وزګار شوې په موده په زمانه پس ژوند دې ولید ځان دې ولید خپل قسمت درته معلوم شو زه در یاد شو ماله راغلې خو په داسې وخت کې راغلې چې زه ښه پاتې نه یم پر اختیا هغسې نه یم چې کوم زه تا پېژندمه هغه زه زمانه ورک دی زما زړه زمانه ورک دی لیونی ورپسې ګرځم په رڼا کې په تیارو کې په بازار کې په کوڅو کې په نشو په تماشو کې هغه زه چېرته کې ګورم هغه زړه چېرته کې ګورم سر وښلې بر وښلې که مې وموند نو واده ده هغه وخت به دې خبر کړم که دې زړه و که وزګار وې که راتلې شوې بیا به راشې چې زاړه وختونه یاد کو خپل خواږه وختونه یاد کو صاحب شاه صابر صاحب دا خو د اقبال مومند صاحب دی چې د زلفو غر دی په مخ خور ښه نه دی په زړه بیمار یم ماله زور ښه نه دی د زلفو غر دی په مخ خور ښه نه دی په زړه بیمار یم ماله زور ښه نه دی دا ننګو لمبه دې سترګې وخي د ماشومانو سره اور ښه نه دی زما په درد ما سره سمه جاړي دا یو عادت زما د نور ښه نه دی زما په درد ما سره سمه جاړي دا یو عادت زما د مور ښه نه دی او رقیب زما غوندې مین دی په یار دا یو انداز یې ښه دی نور ښه نه دی اقبال مومند صاحب بس ترنم کې نظم به ووایم بس کم یو نظم ووایم باچا صاحب زما خو ټول خوښ دي د صاحب شاه صابر صاحب نظم به ووایم دغه د ملګرو اورېدلی دی خو زه بس چې د چا نه یې اورېدلي که نه منیره صاحب شاه صابر صاحب نظم دی پوښتنه د وطن چې کم حالات دي نو سړی وایي چې صاحب شاه صابر صاحب دا د هغې دنیا نه رالیږلی دی او د دې وطن حال پوښتي چې د دغې وطن حال څنګه دی پوښتنه نظم دی که نه د هغه کلي نه راغلی میلمه وایي د هغه کلي حال څنګه دی د هغه کلي نه راغلی میلمه وایي د هغه کلي حال څنګه دی چې څه بدلون پکې راغلی که نه د خلکو فکر څنګه خیال څنګه دی اوس هم د هغه ځای لیکوال شاعران د افسرانو قصیدې وایي اوس هم د هغه ځای خانان ملکان ځان درنوي خپلې درنې وایي اوس هم د هغه ځای غریب دله دی نه دا داسې دی اوس هم د هغې ځای غریب دله دی د هغه کلي نه راغلی میلمه وایي د هغه کلي حال څنګه دی چې څه بدلون پکې راغلی که نه د خلکو فکر څنګه خیال څنګه دی اوس هم د هغه ځای لیکوال شاعران د افسرانو قصیدې وایي اوس هم د هغه ځای خانان ملکان ځان درنوي خپلې درنې وایي اوس هم د هغه ځای غریب دله دی په ټوک ډوډۍ پردی حجرې ساتي په شاباسي باندې مرګونه کوي شان د حانانو د شملې ساتي مجرمان اوس هم سپین سپېڅلي ګرځي افسران اوس هم رشوتونه اخلي سمګلران اوس هم د نوټونو په زور د چا ایمان د چا سرونه اخلي د هغه کلي نه راغلی میلمه وایي د هغه کلي حال څنګه دی هلته کې اوس هم د عاشق زندګي په غم لړلو اسپېلو کېږي اوس هم د مینې د مین زندګي په پریادونو په زبېرګو کېږي اوس هم د هغه ځای د ښکلو فرقه د عشق بود غواړي بهبود غواړي د مینانو نسبونه کوي د محبت تر سره سود غواړي د هغه